اسې به ستا زړه کمزوری دی او ستا زړه بالکل ګبراهټ محسوسوي او دغسې طبیعت دې اسې به څه خرابېږي، نو بیا د دې دپاره یو آسان د وهم د لرې کولو دپاره آسانه علاج درته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ورور یو کمنټ کړی دی، وایي چې قاري صاحب ته ماته داسې وظیفه وښایه چې وهم، یره او طبیعت خرابېدله دا پېښه کېږي. نو قربان دې شمه وروره، که چېرته مسله ستا د دې وي چې یا د جناتو اثر وي د باندې او یا د باندې د نظر بد اثر وي یا د جادو د سحر وغیره اثر وي د باندې، نو ظاهره خبره ده وروره چې دا طبیعت خرابېدل او دا یره محسوسېدل ورسره او دغسې وهم پیدا کېدل، نو دا که د هغې د وجې وي بیا خو به د هغې لازمن علاج کې که علاج وکړي انشاءالله امید دی د الله رب العزت نه چې خدای پاک دې د هغې سره دا مسله حل کړي. خو بالفرض والمحال که ستا دا یره او وهم دا د دغې د وجې نه دی، د سحر د وجې نه دی او نه د جناتو د وجې نه دی، د جناتو د اثر د وجې نه، اسې بېس ستا زړه کمزوری دی او ستا زړه بالکل ګبراهټ محسوسوي او دغسې طبیعت دې اسې بېسه خرابېږي، نو بیا د دې دپاره یو آسان د وهم د لرې کولو دپاره آسانه علاج درته ښیم. ګوره د دې دپاره آسانه علاج دا دی، یو خو د تشو میتیازو د څاڅکو نه ځان وساته چې د هغې دارې درته نه کېږي. دویم نمبره دا کار به وکړي چې د اعوذ بالله به راونیسي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، د ورځې به یو سل یو پیره دا وي اعوذ بالله، او دغه رنګه ورسره د باتروم ته چې کوم موږ ننوځو د باتروم د دننه کېدو په وخت کې کومه دعا وایو زه دې ته یو پیره ویم، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دا دعا دا به راټینګه کې انشاءالله پرېږدي به نه، که هر څنګه وهم دی وي هر څنګه یره دی وي انشاءالله خدای پاک به دغه وهم او دغه یره په راحت باندې بدل کړي، خدای پاک به دا ختم کړي ورسره انشاءالله. ښه کوشش وکړه چې دا عادتونه خپل کا چې ته د لامبلو په ځای کې تشهد اسمات نه کې، او بل دا چې دغه د واشروم والا دعا د واشروم نه نوتلو په ټیم کې خو لازمن وي، خو همداسې انسان له یو روټین جوړ کړي که 101 پیرې ویلی شي که 51 پیرې ویلی شي او که هر څو پیرې ویلی شي، خو چې دغه دعا ته خامخا وي انشاءالله ستا دا وهم او دا یره که اسې بېسوي خدای پاک به ورسره بالکل ختم کړي، او که دا د سحر او د جادو د وجې وي نو بیا به د دې دپاره دم کول غواړي انشاءالله. امید دی چې الله رب العزت به صحت درته در نصیب کړي. نو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو ته هم شیر کړه انشاءالله، خدای پاک به اجر درکړي.